لګه ریاضیات نور افغان ساختماني شرکت په واسطه تطبیق شوې ده. صبرای ولسوالۍ د چپرې چک ډیم پروژه د صبرای ولسوالۍ د چپرې چک ډیم پروژه د الرحیم و به نستعین. تاسو بهتر معلومه ده چې د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره چونکه موږ په دې وزارت کې د اوبو انرژي او هغه پالیسي چې اسلامي امارت د اوبو د مهار کولو په حق باندې لري ډیره واضحه ده. زموږ افغانستان یو زراعتي ملک ده او زراعت زموږ په اوبو باندې وده کولی شي. په دا 2-3 کاله تقریبا دلته یو څو کاله وچکالي وه، ستونزې ډېرې زیاتې وې. اسلامي امارت توجه وکړه چې موږ هغه غټ بندونه چې زموږ اوبو هغلته بهیږي نورو هېوادو ته هغه موږ باید مهر کو، مدیریت یې کو. نو د هغې دپاره الحمدلله د بند کمال خان هغه یو حیاتي پروژه ده، هغه اوس د تکمیل شوی ده. هغه بند مخکې ورځو کې هرات کې یو څه زموږ اوبو بهېدلې، هلته د ایران خواته نو د پاشدان بند تقریبا هلته په هغه باندې 117 میلیونه بودیجه په هغه باندې امریکایي ډالر راځي، هغه افتتاح شوه. بیا موږ چې وکتلو مرغاب یو سیمه ده او چې زموږ اوبه روانې دي ترکمنستان ته او ډېرې وافرې اوبه دي. موږ هلته هم لاړو، هغه ځای مو وکتو، ډېر مناسب ځای و چې هلته یو بند جوړ شي. موږ یې سروېګانې کړې دي. همداراز موږ جلال آباد ته ولاړو، د کونړ اوبه زموږ ته اساسي بهیږي. نو د ګمبیري په دښته باندې موږ غواړو چې یو هلته بند جوړ شي چې هغه اوبه موږ را مدیریت کو. هم به په هغه کې 45 میګاواټه برق تولیدېږي انشاءالله که خدای کول، او 2,000 تر 3,000 هکتاره ځمکه به خړوبه کې زراعتي. په مجموع کې موږ متحد یو چې هغه اوبه زموږ چې بهیږي او موږ هغه مدیریت کو او موږ یې د خپل زراعت په ګټه باندې راتاو کو. د دې لپاره چې موږ څومره هم که حضرت امیرالمؤمنین ده یا ریاست الوزرا ده اقتصادي کمیسیون ته چې موږ کومه پروژه ورته مخته کړې ده هغو موږ سره منلې ده. په دې کې حق اسلامي امارت واضحه پالیسي لري او انشاءالله چې څومره بودیجه موږ ولرو امکانات ولرو هغه ورته راته مختص کوي. او یو ښېګړه همدا وسوه کله چې موږ وزارت ته راغلو چې چېرته په کوم ولایت کې د افغانستان له شماله تر جنوبه چېرته بندونه وو، چېرته یو ویاله وه، چېرته یو د موږ مربوط وو، موږ هغه ابتدایي سروېګانې ټولې مکمل کړي دي، حتی د بعضو ډیزاین جوړ کړي دي. او حتی یوه خوشخبري خبره هم دا ده چې دا دومره وخت په افغانستان کې زموږ له انجینر صاحبانو نه چا دغه کار نه واخیستی چې هغه ډیزاین په افغاني انجینرانو جوړ کړي. موږ چې راغلو موږ هغه هم تشویق کړو او هم هغو ته وویل ستاسو به دا کار کوئ. اوس تقریبا عملا د تورې بند چې هغه د افغانستان اسلامي امارت په بودیجه باندې جوړ شوی ده، 25 متره لوړوالی لري. دغه ډیزاین زموږ افغانانو جوړ کړ او موږ د هغو د ظرفیت نه استفاده وکړه، د استعداد نه هغه اوس تکمیل کېږي هم. نو الحمدلله په مجموع کې څو بندونه دي چې موږ هغه باندې کار شروع کوو. همدغه سږ کال کېدی شي د پکتیکا ولایت د پلتون یو بند ده، هغه موږ ډیزاین تکمیل کړ، سروې تکمیل کړه، هغلته به عملا کار شروع کوو. د مچلغو بند ته ذکر وکړو، اکثر وخت په دغه موږ هم اورالمطبوعاتو مچلغو بند په تېره اداره کې داسې یو سیستم جوړ شوی و چې هغه زموږ له وزارت سره د هغه قرارداد نشته. هغه اداره امور کې هلته یو عملیاتي اداره جوړه وه. سانتي متره سور لري. د نوموړي چک ډیم په واسطه هغه په کلنی ډول شاوخوا 3500 متره مکعب لزګونو مخیرو او غیر مخیرو کارګرانو ته په کې د کار زمینه برابره شوې وه. د نوموړي چک ډیم
د خلکو زیاتې زراعتي ځمکې له تخریباتو څخه وساتل شي. په یاده پروژه باندې